د وحي په ذریعه باندې دا خبرې کړي دي او هغه د الله وحي خلکو ته رسوي. دا نقلي دلیل شنو چې لږ هم خالي ذهن انساني ذهن مطلب دا دی د شرک نه، د بدعاتو نه، د خرافاتو نه، د نورو بوتانو متانو نه لږ غوندې ذهن خالي کې دی نو دی به په دې خبره ورسېږي او پوهه به شي چې واقعي الله یو دی، د توحید قایله وشي. نو یو دلیل خدا شو. دویم دلیل عقلي الله رب العزت داسې بیان کړی دی چې ګوره مونږ چې د چا عبادت کوو الله د عبادت لایق دی او الله ولې د عبادت لایق دی ځکه چې الله رب العزت د داسې صفاتو سره متصف دی چې هغه صفات په بل چا کې شته نه او هغه صفاتو سره چې کوم ذات متصف وي هغه واقعي د عبادت لایق دی. نو هغه صفات الله بیان کړي الحي القیوم. الله وی حی ذات دی، ژوندی ذات دی، په هغې باندې مرګ نه راځي، هغه همیشه باقي دی، فنا پې نه راځي. نو تاسو ووایئ د الله نه علاوه بل داسې څوک شته چې په هغې فنا نه راځي د الله د ذات نه علاوه؟ زموږ عقیده د خپل عقیده یاده کوي. مونږ وایو چې الله چې دی د دې ټول عالم خالق دی، محدث دی، پیدا کوونکی دی. دویم عقیده زموږ دا ده چې الله واجب الوجود ذات دی، د الله ذات واجب دی. واجب دا معنا چې د الله په ذات باندې فنا نه راځي، الله د مخکې نه و، ازلی دی، ابدي دی. د الله یعنی د الله ابتدا هم نشته، د الله انتها هم نشته. دا عقیده ده صحیح ده. د الله نه علاوه چې څومره څه دي کائنات، کل کائنات دا حادث دی. حادث دا معنا چې دا مخکې نه و وروسته وجود ته راغلی دی. مخکې نه و د دې وجود نه و، مخکې وروسته موجود شوی دی. کوم څه چې مخکې نه یې وروسته موجود شي هغې ته موږ په د فلسفې په اصطلاح کې حادث وایو. ټیک ده. او چې کوم د مخکې نه وي نو هغې ته موږ قدیم وایو. قدیم ذات صرف د الله دی. نو اوس دا زموږ عقیده ده چې الله ذات واجب الوجود ذات دی. بل دا چې الله چې دی هغه قیوم ذات دی، ټول کائنات الله سنبال کړی دی، ټول کائنات الله سنبال کړی دی. قادر مطلق ذات دی. دا صفات دي چې دا صفات چې په چا کې هغه واقعي د عبادت لایق یو هغه الله او هغه مطلب دا دی هغه یو ذات دی د الله ذات. او دا یو عقلي دلیل شو. او چې لږ غوندې سړی پوهېږي نو هغه به په دې خبره ورسېږي چې یاره د الله نه علاوه چې څومره معبودان باطله مونږ جوړ کړي دي، زموږ خلق مخکیني خلکو جوړ کړي، مشرکانو کافرانو جوړ کړي، که هغه د کاڼو بوتان دي او که هغه د انسانانو په شکل کې دي، حتی چې هغه پیغمبران هم دي، هغه په دې صفات دا صفات په هغې کې نشته. کم صفات چې د الله لپاره خاص دي. حی والا صفت په هغې کې نشته، قیوم والا صفت په هغې کې نشته. په هر څیز باندې د الله نه ما سوا فنا راځي، د الله په ذات باندې فنا نه راځي. نو معلومه شوه چې د الله ذات چې دی هغه د عبادت لایق دی، د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته. نو په دې کې دا مسله معلومه شوه چې که څوک د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق ګڼي، یعنی په استحقاق عبادت کې د الله سره څوک شریک کوي، دا مشرک دی، د اسلام نه خارج دی. صحیح ده. نو ځکه موږ وایو چې لا اله الا الله، د الله نه علاوه بل څوک معبود نشته. دا دوه قسمه دلایل الله رب العزت په دې کې بیان کړي دي. صحیح ده. ګورئ